سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. له مینه یوټیوب چینل څخه زه مینه افغان یم. د الازهر پوهنتون ستر شیخ احمد الطیب په افغانستان کې د اسلامي امارت لخوا له پوهنتون څخه د نجونو منع کول د اسلامي شریعت سره په ټکر کې بللي او په دې پریکړه کې خواشیني څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي چې دا ټاکان ورکوونکې پریکړه باید نه وای صادره شوې او زیاته کړې ده چې دا تصمیم د شریعت خلاف او د قرآن کریم له بلنو سره په ټکر کې دی. شیخ احمد الطیب د افغانستان په اوسنیو چارواکو غږ کړی چې په خپلې پریکړې بیا کتنه وکړي. اسلام آباد کې ځانمرګي برید شوی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو پر یوې پوستې ځانمرګي برید شوی دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه برید کې د یوه پولیس او ځانمرګي په ګډون 3 تنه وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. د اسلام آباد د پولیسو مشر سهیل ظفر چټه وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په 18 کې پولیسو په پاټک کې یو شکمنه ټیکسي تالاشي ته درولې وه. د ښاغلي چټه په خبره لا پولیس په تالاشۍ اخته و چې په ګاډي کې یو ناست کس چاودنه رامنځته کړه. دی وایي له دې سره په موټر کې ناسته یوه ښځه او په خپله ځانمرګي بریدګر ځای پر ځای ووژل شول او ترڅنګ یې تالاشي کوونکي پولیس هم له منځه لاړل او 4 نور امنیتي کسان ژوبل شول. د یادې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو پخوا به د ورته بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان اخیسته. د پاکستان کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا ویلي چې د ځانمرګي بریدګر هدف کوم لوړپوړی حکومتي پلاوی و، خو د پولیسو لخوا پرې نه ښودل شو چې خپل هدف ته ورسیږي. د استرالیا بیګ بش کې د افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي قرارداد لغوه شوی دی. د استرالیا د تجارتي شلاوریزو لیګ بیګ بش کې د افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي قرارداد لغوه شوی. د راپورونو له مخې له دغه تیز افغان بالر سره سیډني ټنډرز لوبډلې تر هغې وروسته تړون سمدستي لغوه کړ چې د هغه له چلنده شکایت شوی و. د جنوبي استرالیا د کرکټ رئیس لی جرم ویلي دي چې د فاروقي چلند د جنوبي استرالیا د کرکټ له ارزښتونو بهر دی او دا پریکړه شوې چې د هغه تړون لغوه شي. شکایت د یوې پیښې په اړه و چې تېره پنجشنبه رامنځته شوې او په اړه یو استماعیه غونډه هم جوړه شوې وه. سرچینې وایي چې نوموړی د تمریناتو پر مهال لوبغاړو سره نامناسب چلند کړی و. جیو سازمانونه وایي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو حکومت چلند ښایي بشر ضد جنایت وګڼل شي. د 7 سترو صنعتي هیوادونو ټولنې جیو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې اعلامیه کې ویلي له ښځو سره د طالبانو چلند ښایي بشر ضد جنایت وګڼل شي او د طالبانو له حکومته یې غوښتي دي چې پوهنتونونو ته د ښځینه‌وو د نه تګ پریکړه دې بیرته واخلي. په دغه ګډه اعلامیه کې ویل شوي دي د طالبانو سیاستونه چې له عامه ژوندانه د ښځو د محوه کولو لپاره طرحه شوي، له طالبانو سره به زموږ د هیوادونو د ښکیلتیا پر څرنګوالي اغیز وکړي. د جیو سازمان غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو حکومت څخه په زغرده غوښتي چې د ښځینه‌وو د زده کړو په تړاو د خپلې دواړه پریکړې سملاسي بیرته واخلي. جیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله اعلامیه کې زیاته کړې د روم د تړون پر بنسټ چې افغانستان یې هم غړی دی، جنسیتي ځورونه د بشریت ضد جنایت بلل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په واشنګټن کې د کال وروستي خبري کنفرانس ته د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې که طالبان د افغان نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړلو پریکړه لغوه نه کړي، بیه به یې پرې کړي. عمران خان وایي جنرال باجوه د مفسدینو په ملاتړ زما حکومت ړنګ کړ. د پاکستان پخواني لومړي وزیر عمران خان ویلي چې د پوځ پخواني مشر جنرال باجوه هغه ظلم وکړ چې یو دښمن یې هم پاکستان سره نه کوي. نوموړي دا څرګندونې په لاهور کې د خپلو پلویانو یوې اعتراضي غونډې ته د ویډیو له لارې وکړې. هغه زیاته کړې ده چې پاکستان کې اداري فساد خپل اوج ته رسېدلی و او هغه مهال جنرال د مفسدینو په ملاتړ د حکومت ړنګ کړ. نوموړي ادعا وکړه چې د پاکستان ځینې پټ لاسونه د ګوند او دی له منځه وړل غواړي. عمران خان د پاکستان د ټولو ستونزو هواري په آزادو ټاکنو کې ګوري او یو ځل بیا یې ژر تر ژره په ټول هیواد کې د پارلماني ټاکنو غوښتنه وکړه. خو د پاکستان رسنۍ او سیاسي شنونکي بیا وایي چې عمران خان د پاکستان د هغه مهال د پوځ مشر جنرال باجوه لخوا واک ته ورسول شوی و او د ده د بریا لپاره یې په ټاکنو کې درغلي کړې وه. د یادونې وړ ده چې جنرال باجوه اوس تقاعد شوی دی.
ترکیه د افغان ښځو پر لوړو زده کړو بندیز غیر اسلامي او غیر انساني وباله. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي په افغانستان کې پر ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني، او په خبره یې چې دوی دا ډول بندیز غندي. چاوشوغلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د یمن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه ګډ خبري کنفرانس کې کړي دي. د ترکیې د هریت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوشوغلو ویلي چې د طالبانو دغې پریکړې دوی ډیر خفه کړي او هغه د ډیرې اندېښنې وړ ده. چاوشوغلو د پوښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړه چې د ښځو تعلیم افغانستان ته څه زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. هغه ټینګار وکړ چې اسلام د تعلیم مخالف نه دی بلکې د تعلیم ملاتړ کوي او د طالبانو غواړي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي چې په تیرو 14 میاشتو کې د وناسو د زده کړو په ډګر کې منکرات موجود و او له همدې امله یې پوهنتونونو کې د زده کړو د ځنډولو پریکړې کړې دي. نوموړي دا څرګندونې تېره شپه له ملي ټلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړې او ویل چې تېر کال د نوي حکومت له راتګ څخه تر دې دمه یې پوهنتونونو کې د اصلاح لپاره صبر وکړ، خو دا چې دغه ستونزې حل نه شوې نو د نجونو پر تحصیل یې د بندیز پریکړه وکړه. هغه زیاته کړه په پوهنتونونو کې د لیلیو او دغو لیلیو ته د نورو ولایتونو څخه د نجونو ورتګ هم ستونزې لرلې ځکه پر لاره ورسره د سفر کولو پر مهال محرم کس نه و. د زیاته کړه چې دغه راز پوهنتونونو ته د هلکانو او نجونو ګډ تګ راتګ لا هم نه و بند شوی. دی وایي چې په پوهنتونونو کې د نصاب ستونزې هم وي. د نوموړي په وینا نجونې کولی شي مدرسو ته ولاړې شي. تر اوسه د مدرسو په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. که هلته دغه ستونزې پیدا شي هغه به هم وتړل شي. ده وویل یادو ستونزو ته د بنسټیز حل په لټه کې دي او د حل لار ورته پیدا کوي. د هغه په وینا دوی له افغان ښځو او زده کړو سره ستونزه نه لري او هر کله چې دغه ستونزې حل شي نو د پوهنتونونو دروازې به بیرته خلاصې کړي. د اسرائیل د استخباراتو مشر وایي د ایران او روسیې ترمنځ د وسلو اړیکې ژورې شوې دي. د اسرائیل د استخباراتو د ادارې یا موساد مشر خبرداری ورکړی چې ایران غواړي روسیې ته د وسلو د ورکړې پروګرام لا پراخ کړي. په اسرائیلو کې سیمه ییزو مطبوعاتو د ډیویډ بارینا له قوله پنجشنبه د ډسمبر 22 د مرغومې اوله ویلي چې ایران غواړي د روسیې سره د وسلو دا اړیکه پټه وساتي او پلان لري چې روسیې ته پرمختللې وسلې ورکړي. د اسرائیل د استخباراتو د مشر نور جزئیات نه دي ورکړي چې د ایران روسیې ترمنځ د وسلو د راکړې ورکړې په هکله دا معلومات یې له کومه کړي دي. خو دا لومړی ځل نه دی چې روسیې ته د ایران لخوا د وسلو د ورکړې موضوع راپورته کیږي. د اسرائیل جمهور رئیس ایساک هرزوګ د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په پای کې ویلي و چې د واشنګټن سره یې داسې استخباراتي معلومات شریک کړي وو چې روسیه په اوکراین کې د ایراني بې پیلوټه یا ډرون الوتکو څخه کار اخلي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه او تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شئ. د خدای پامان.